خو به ما لکه افشا وایي چې زه به ورله کوم د 14 مې لکه پاس دی که نه لکه میټرک ساینس 14 مې پاس دی افشا وایي زموږ سره هغه خلک اډمیټ دي موږ دغه خلکو نه بیسیالو چې کم کور والا راولي او کم هغه خلک چې موږ د لارو کوڅو نه راوچت کو هغه وایي جن کا کچھ نہیں ہوتا اس کا خدا ہوتا ہے چې زه اوس ښایم خو لکه دې مرداد سنټر چې زما علاج وشي زه به څو ورځې بعد د دې مرداد سنټر نه ځمه چې کله ته ښه ټیک ټاک شوې ماشاءالله اوس ښه شوې مخکې خو داسې نه وې که نه ښه خدای مې بل وستانه خبه مې ساتي نه د دې لیونتوب وجوهات چې دي هم د دې رور دی د دې د یو کزن زما سره رابطه شو وه هغې ټول بیان ما ته کړی دی دا به مونږ انشاءالله وایو هم دا خپل رور په کټکي وو یا په تخته پسه سیس پسه که دې وس وي د کعبې د جوړولو د بېوسه انسان زړه جوړ کړه کعبه ده. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ګرانو کتونکو ادیحان یم او تاسو ګورئ سباون ټي وي. دا وخت موجود یم بټخیله مدد سنټر کې. د تاسو به تقریبا داسې یو کال نیمو شو چې موږ یو انټرویو کړې وه د روشن ناره سره د رباط هغه جې صاحب ما ته کال کړی و سید غني صاحب تاسو راشئ دغسې یو پیغله ده په دې بازارونو کې ګرځي هغه بیا موږ اوچته کړه او هغه بیا موږ پېښور کې اډمیټ کړه د ډاکټر میا افتیار حسین سره د هغې علاج مطلب هلته وشو خو بیا دا موږ مور ته حواله کړو د هغې نه پس بیا څه وخت هغه بیا د بازار ته راغله خلکو به رنګونه کول چې تاسو کوم هسپتال ته به وتلې وه هغه واپس راغلې ده خو دا دنیا چې اباده د چا د مخ اباده ده بیا د ما سره ثابت بی ولاړ دی ډېر زیاتې شکریه ادا کوم او داد ورکوم چې دغسې خلک په دې معاشره کې نو انشاءالله دغسې خبرې اترې کوو. السلام علیکم. وعلیکم سلام. څنګه ورور ښه یو جهان مننه کوم ستاسو د راتګ چې تاسو دا زمونږ د مات ګډ خویندې میندې ولیدې او د دوی اواز به چتولو تر دې ځای پورې راغلی. ما څنګه په شروعات کې دوی سره ما مخکې انټرویو کړې وه او ډېرو زیاته وایرل انټرویو وه خلکو زیاته کتې وه خلک پرې ډېر زیات خفه شوي وو او بهر کې موږ هغه د دې هغه دغه چې کوم وکړو هغه ټریټمنټ هغه موږ د خپل وس مطابق پوره کړی و خو د هغې باوجود بیا هم راغله او بیا هم د هغې نه مخکې بل چا هم بوتلی وه هسپتال ته هغوی داخل کړي میټ کړی وه خو اوس دا راته ووایي دلته اوس دا تاسو راوسته نو انشاءالله دا به دلته مطلب صحت یا به شي که نه به وي انشاءالله دعاګویو د ټول نه خلاول الله دې وکړي چې دې ته د مدد سنټر د اوبه دارو شي او دویمه زمونږ انشاءالله د رب سره به دغه وعده وي چې دا به دلته تر هغې پورې د کمې پورې چې دا به مونږ روډونو ته نه پرېږدو چې دی انشاءالله مونږ څه حل نه رایستي او دی پښتنو حل نه رایستی خو هغه حل نه چې درځو د دوو ښځو خاوندان دي قاریان دي شیخان دي ځوانان دي بوډاګان دي او دغه یو اواز یې دی وایي واده خو نه کوي نو دې ته د واده نه مخکې د علاج ضرورت دی قسم د الله په ذات که دا د دې نه خبر دی چې دنیا څو ډانګه ده نو دا لا د دې نه دا خبره پښتانه پې اواز کوي وایي که زه تاسو ته ما مخکې هم ویلي وو که زه دا خپل وټسپ کولاو کړمه نو د ډیرو درنو پښتنو شملې به راوغورځېږي چې دغه اواز کوي وایي زمونږ یې وایي ښځه شته څوک به ګیلاوی دوه هم شته دی او دا که څوک وایي چې دی په دې پښتنو پسې دروغ وایي نو ما سره یې ثبوت شته دی چا په پرسنل کې غوښتون ور به کم وله غیرت کیسې که زه تاسو ته وکړم نو دا وایي یو ورځ په دوی به د یو ګودر نه اوبه راوړي او په هغه ګودر کې چېرته هلک ناست او دی پسې د کوره ټوپک راوړی او په هغې ډزې هم کړي وې بل په هغه وخت کې به مونږ تېري چې کله لږ پروګرام هلته کوو نو هغه خلکو د علاقې خلکو وي چې دا چې کومه ده دا به د کالج یا سکول ته چې به اکسټر ټایم کتله که نه نو دی به مطلب داستاني او ډېر زیات لکه دغه به یې کړي وو که نه ډېره پرده به یې کوله او اوس دا په دې کوڅو موڅو کې ګرځي ښه دا راته ووایه رور والې بیا د هغې نه پس دغه شوې که نه اوس دې رور راوستی چې د ښه پراپر دلته علاج وکړي انشاءالله او بل ته اوس وقاف شوی جی زه اوس ښایم خو لکه دې مرداد سنټر چې زما علاج وشي زه به څو ورځې بعد د دې مرداد سنټر نه ځمه چې کله ته ښه ټیک ټاک شوې ماشاءالله اوس ښه شوې مخکې خو داسې نه وې که نه ښه دغه مخکې خو هغه به ډېره خرابې وه او تور سم دغه نه جوړ شوی ماشاءالله اوس خو ښه زړه سپینه شوې
نو بالکل دغه جامه پایزار خو به ما لکه افشا وي چې زه به وله کوم د 14 مې لکه پاس دی که نه لکه میټرک ساینس 14 مې پاس دی افشا وي چې خدای به دې ساتي او زه به دې ساتم من درور مې وي خو چې بالکل مسله راته پېښېده او کور ته نسخان ځان مرګ له مه ورکوه بسد وایي چې ما ته بالکل ځان نه رسوه څوک دی د موحد ابشار او رسد یادومه ستاسو دی زما لکه زمونږ ګاونډي دی موږ ته ځمکه اغوستې وه لکه هلته چې کومه واړی کې چې کومه کور نو موږ د اسان نه ځمکه اغوستې وه پراپټۍ والا یادوم خسر دا راته ووایه څنګه چې ما خبره وکړه چې دا خو مطلب هغه دغه پکې اوس هم دی خو په دې به دلته مطلب دا به څومره ټایم کې د علاج کېږي او ستاسو څوک مطلب دا علاج دلته تاسو کوئ دا اپنی مدد مطلب د خپل جیب نه کوئ دا ما سره خو چې څومره دی الحمدلله دا خو ما راویستي دي زه خپل علاج کوم دلته زموږ سره هغه خلک اډمیټ دی موږ دغه خلکو نه بیسیالو چې کم کور والا راول یو کم هغه خلک چې موږ د لارو کوڅو نه راوچت کو هغه وایي جن کا کچھ نہیں ہوتا اس کا خدا ہوتا ہے نو د دوی هغه وایي که خدای مې توی رانه لاړې او که خدای مې بل ویستانه خبه مې ساتي نه نو دا که د رور نه بیزاره دي که د مور نه بیزاره دي زموږ سره یو زنانه د شپږو بچو د مور ده هغه هم موږ دلته راویستې ده نو رزق ورکوونکي الله دی د رزق وعده الله کړې ده یو مات ګډ کوشش هم شروع کړی دی انشاءالله او خوبونه هم لیدلي د خپل رب نه پر امید انشاءالله زه ژوندی یم نو زما دومره لوی ارادې دي د تاترۍ نه مې لوی ارادې دي چې د پښتنو یوه تورسري به م انشاءالله په پټپات نه وي بل دلته به زه اوس یو خبره وکړم د پښتنو ځینې لکه ټول خو یو شانتې دي کې فرق که نه جي د پنځو دي که موږ ستاسو کمنټسونه اکثر داسې وګورو زموږ دغه پښتانه او دغه کتونکي دغه تا پسې اکثر داسې بیډ کمنټسونه کوي هغه وایي څوک چې سره پسې وایي ما بخلي او سپي غپېږي څوک تېرېږي چې په لار نو دغه ډېر کم دی او زما ډېر تکړه ده زما چې دا دومره لویه جذبه ده نو ډېر زیات پښتانه زما په څنګ باندې ولاړ دي او زه فخر کوم او د الله لاک شکر هم ادا کوم چې الله شکر دی چې پښتون دی پیدا کړی یم او ښه خلک او خراب خلک په هر ځای کې شته دی خو دا زما چې څومره جذبه ده نو دا زما د هغه پښتنو ورونو نه ده چې کومه ما له ډاډګیره نه راکوي بل سر دا خبره ما وکړه ما دا تاسو مطلب په خپل مدد باندې په خپل پیسو باندې کوي چې کنه ارس په دې باندې کوي زه به یو خبر دا کوم دغه کسان په دې کیمرن په شبا باندې بګوري چې کله دا منګ الته اډمیټ په پېښور کې جی نو د دې یو ورور جی هغه اجي صاحب د دې خبرې گواه دي نو هغه به دیاړي ورکول په دیاړي باندې او دې ورو هغه به اجي صاحب دیاړي ورکول په دیاړي به یو په دیاړي وجي او یو تاسو چې بس تاسو د خپل جیب نه لګیږي دا وایي هغه وایي خويندې چې کینی رونه ستایي او رونه چې کینی خويندې بل ورکوي نه داسې رونه شته دی هم او دا غرور دی زه کله کله کور ته خپل بخپې زما دا غټه وجه دی په دې لاره باندې دا کم لیونی بې پیزاري نو دا کپړې خو نه شو بربنډي خو دا پیزار ورته وباسو دا ورته په خپو کو نو ما تاسو ته لاولو انشاءالله زما لوی ارادې دي او د دې پښتنو د را سره تش د مینې سپورټي او شته را سره ډېر دی را سره انشاءالله یو ورځ داسې ده چې د دې مدد سنټر به په هر ښار کې سنټر یو برانچ به یي تورسري به په پټپاتونو نه انشاءالله دا راته وایي بل ما څنګه په دغه کې چې دغه تاسو نور زنانه هم راوستي دي د دې لپاره مطلب دغه ډاکټران چې بیا شي دا کومه د لپاره چې بیا لیزټ کوم ډاکټر دی هغه او ډاکټرانو د دوی دغه منتي حساب دغه پیسې مطلب نو دغه هم چې دغه خو ډیره مشکل نه ده مونږ سره دلته جی الحمدلله په ګڼ تعداد سره داسې مریضان دي چې دا غوی نه مونږ پیسونه اخلو دا غوی کوم علاج معالجه چې کیږي دا خو مونږ سره چند خلک دی چې هغه د چا مونږ د پټپاتونو نه راوستي دي یا بېبس دی او جی او بل الحمدلله زما زه خپل ټیک ټاک روزګار کوم داغه نه ماته ښه ټیک ټاک انکم کېږي چې خو د خلکو سوچ دا دی چې زه د آیسو د پوډرو کار کوم نو ولې زای به دغه پښتنو کې دا غټ دغه نن سبا د لک وانت پکې خوشي او لک وانت پیسې یا خغه کاډي راکې وې دې په بل څه کې هغه نو ما تاسو وی چې اسی د خلکو سوچ دا دی چې زه د آیسو د پوډرو کار کوم زه الحمدلله د پراپرټای کار کوم زه د ترانسپورت کار کوم زما د ټریول روزګار دی ځوان لاین روزګار کوم او د لما ټول ورځ د دې لپاره ټایم د شپې د 2 بجو پورې په دغه خپل روزګار کې بيزي یم د دې لپاره چې د خلکو لپاره لګیا یم چې دا چې ما ته چرته د سوال ضرورت پېښ نشي چې زه سوالونه کوم
حاجی مطلب د خپل ژوند دغه بیوسته وقف الحمدلله زما خپل ژوند مو خخولې تیریږي خخولې لایف سټایل مې د ما تخکاری او څنګه چې بزان تیرو مونږ د څه غواړم چې دوی هم تیر کی مننه جی او ما ته اکثر دا خلک وی دا تاسو روشنارای نه نو دا د سینه د چې دا تاسو تراوته د ځان سنگار کړي زموږ چې کم مریض وګورای هغه به الحمدلله سنگاری دوی لما سرخیان کریمنا پوډری بنگړي الله گواه دی اوس د تاسو زما لاس کی کپڑے ولی دی دا کپڑے هم دی لما د کور نه راوړي زما خويندې دي زما مورکه ده زما لور ده دا وی کپڑے چې مطلب داسي دومره ګرانی ماته نه پوره کیږي چې زه دوی ته واله مدا ټوري دوی ته ماګسته الحمدلله دوی له چا کپڑے راوړي نه دي دوی له د خپل کور د خپل مور کپڑے هم راوړم روشناره سر نو زه دا خبره